ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د ملي اجماع لپاره باید یو شفاف بهیر رامنځته شي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي د افغان ولس په ګټه درته وایم تاسو باید یو شفاف بهیر رامنځته کړئ او مه خواشیني کیږئ. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي څه چې تاسو کوئ هغه باید د افغان ولس لپاره وي. تاسو باید د افغان ولس لپاره ډیر زحمتونه وګالئ او دغه نړیوال حالات نه باید افغان ولس راوباسئ. ښاغلی ولسمشر غني ویلي افغانستان ډیر خلک یې په ناوړه حالات کې پراته دي او اوس هم په افغانستان ته راستنېدو ده په افغانستان کې شتون هم لري. باید دوی خبر ترې اوسي او باخبري وکړي او باید هغو ته د کار زمینه او یا هم یو څه ورکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان تر بیا ښې اشارې. ښاغلی ولسمشر غني پاکستان له لوري د افغان کډوالو د اجباري ستنولو ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. د خپلو مهاجرینو له باعزته ستنولو پرته بله لار نه لري. زموږ دوه ګاونډیو هیوادونو کې په خاصه ډول او په نوره نړۍ کې په عمومي توګه د افغان مهاجرینو کثرت او د هغوی لپاره د عاجلو اقداماتو ضرورت هم موږ ملت او هم د طالبانو حرکت له یو دوراهي سره مخامخ کړي یو. له هغې نه د وتلو یوازینۍ ښه لاره مشترکاً یو سم انتخاب ته رسېدل دي. دلته یو لار نه وي نورې انزا او لا ډېرې انحصار ته ځي او بله ملي وحدت او ملي منطقوي او بین المللي مشروعیت ته ځان ورسوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان تر بیا ښې چارې.